د خوست ښار منظم کېدو، پراخېدو او ښکلا په خاطر د خوست ښاروالۍ د غلې دانې د نوې منډۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. خوست ښار کې د اسنافو د انتقال په دوام د غلو دانو صنف له ښار څخه دوهمې ناحیې ته د انتقال چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا یاده منډۍ په 20 جریبه ځمکه کې چې 600 دکانونه، مسجد، هوټل، د موټرو درولو تمځای به ولري، د 115 میلیون افغانیو په لګښت سره ځانګړی ځای جوړیږي. نن ورځ چې کومه افتتاح کېږي انشاءالله موږ په بازار کې احصایه اخیستې تقریبا 410 دکانداران دي چې په دې کې پرچون عمده دواړه دي. نو موږ د غلې سیم لپاره دغه ځای د دې په خوښه انتخاب کړلو. نو انشاءالله نن به افتتاح کېږي. دې ځای ته به د غلې سیم ټول نقل کېږي. نو کله چې غلې سیم انتقال شو نو آینده کې موږ بیا بل چاته په بازار کې اجازه نه ورکوو چې په بازار کې غله خرڅ کې ټول به یو ځای وي. همدې ترڅنګ جومات به لري، تشنابونه به لري، پارکینګ لري، ښایسته سړکونه لري. نو انشاءالله دې کې دوی ته هم سهولت دی چې ټول یو ځای شي، سهولت ورته برابر شي. بازار دې پر هم فایده ده چې بازار کې به ډېر سهولت رامنځته شي. ورته وخت کې د اسنافو مسؤلین بیا د ښاروالۍ یاد ګام ستایي او زیاتوي چې له دې سره به نه یوازې ښار منظم او ښکلا پیدا کړي بلکې د دوی په چارو کې به اسانتیاوې رامنځته شي. دا چې خوست ښار کوچنی ده او نفوس زیات ده، دې په خاطر نه په شپږو اسنافو نه چې ښاروالۍ کې بحث پشاو چې هغې نه یو د مول منډۍ وه، یوه د غلې منډۍ وه او یو د مسترونو صنف وي، سوزۍ منډۍ ده، همداسې پلسکرون دي. دې دپاره د انتقال موضوع چې هغې جملې نه 3 صنفونه انتقال شوي دي. د کومې پروژې چې روانې دي دې موږ هرکلی کوي. ښاري خدمات د دوکاندار دپاره چې وي یا د کې بزنس مخ ته دا ایسي دې دپاره خو دا ډېره روښاندازي ده که نه رونیو ده. دغه ستونزې به موږ بعضې ستونزې به ډېرې حل شي چې بازار کې ګاڼه ګوڼه وه. تقریبا د 15 میاشتو نردلې دا خبره روانه ده چې ووځو چې نه ووځو، چې کوم ځای بیا موږ مرګرو غوښتو همغې ځای هدف ته خدای پاک ورسولو. د یادو مراسمو پر مهال د خوست ولایتي ادارې مسؤلینو بیا د خوست ښار د پرمختګ او تنظیم لپاره د اسنافو د انتقال بهیر یو مهم ګام وباله او اسنافو ته یې زیاته کړه چې د دوی ټولو ستونزو او غوښتنو ته به رسېدنه کوي. موږ خلاصه تاسو ته د هر صنف و مشر ته دا اطمینان ورکړو چې کوم سهولت چې په کومو قربانۍ باندې راځي تاسو ته موږ هغه ته اماده یو، لبیک درته وایو، ستاسو په خدمت باندې افتخار کوو ولا بلا افتخار کوو چې موږ تاسو ته خدمت وکړو. موږ په دې ولا بلا خوشحاله کېږو چې تاسو زموږ څخه غوښتنه وکړئ چې ممکنه غوښتنې هغه موږ درته پر ځای کوو او ستاسو غوښتنه ومنو او خدمت درته وکړو. د یادولو وړ ده چې خوست ښاروالۍ په دې وروستیو کې د نورو پروژو د پلي کېدو ترڅنګ د ښار د پراختیا په خاطر د صنفونو د جلا کېدو هڅې پیل کړي دي چې له دې وړاندې د چرګانو صنف او د مال منډۍ هم ځانګړي ځای ته انتقال کړای شوي دي. احسان الله باور، امید راډیو، خوست.